سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت د ملي امنیت شورا د سلاکار د خبرو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان په راتلونکي کې د خپل ځان لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو پر هڅه تورن کړی او زیاته کړې وه چې نوموړی له طالب استازو سره په خبرو کې د افغان حکومت د څنډې کولو په ترڅ کې د خپلو شخصي ګټو په لټه کې دی او په وینای ملي یووالي حکومت داسې انګیري چې له طالب استازو سره د خبرو موخه ښایي د موقت حکومت جوړول او خلیلزاد به مشر وي. زلمی خلیلزاد له بي بي سي سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې د امریکا موخه د جګړې ختمول دا چې د افغانستان لخوا په امریکا ته کوم ګواښ نه وي او په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی. د نوموړي په باور له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه د امریکایي سرتیرو وتل کلونه وخت نیسي خو لا هم په دې برخه کې کومه هوکړه نه ده شوې. د غزني په مرکز کې د طالبانو په یو برید کې 9 پولیس وژل شوي او نږدې 10 نورې ټپیان دي. د غزني د والي ویان زیاتوي دغه پیښه تېره شپه نږدې 1 بجه د غزني ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند پوستو باندې د طالبانو له ډلهییز برید وروسته رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د درېیمې امنیتي حوزې عامل چې مجیب الرحمن نومېده هم شامل دی. ویل کېږي په دې نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا تراوسه روښانه نه ده. له دې سره سم په لغمان کې په یوه کور کې د یوې چاودنې له امله د یوې کورنۍ 2 غړو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 8 نورې ټپیان دي. دغه پیښه نن سهار نږدې 10 بجې د الیشنګ ولسوالۍ په شمکټ سیمه کې رامنځته شوې ده. د لغمان د والي ویان زیاتوي لا تراوسه روښانه نه ده چې دغه پیښه په یاد کور کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې او که د توغندي د لګېدو له امله رامنځته شوې ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي روان کال شاید د افغان ځواکونو لپاره یو سخت کال وي او موږ باید دې ته چمتو واوسو. اسدالله خالد تېره ورځ په بلخ کې د قدس ملاتړ ماموریت لخوا په جوړه شوې ناسته کې چې د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه جوړه شوې وه زیاته کړه افغان ځواکونه دا ځل د سیمې د لاسه ورکولو له مخنیوي سربیره د دښمن مورچلې له منځه وړي او د دولت د حاکمیت لمنه پراخوي. ښاغلي خالد په ډاګه کړی چې د هېواد په شمال کې د امنیتي بنسټونو او ملکي رهبرۍ ستونزو ته یې پام دی او ډېر ژر به 218 قل اردو جوړه او پرانیستل شي. له دې سره سم د 200 ظفر قل اردو قمندان وایي سږ کال به د طالبانو د ځپلو په موخه په لویدیځو ولایتونو کې درانه عملیاتونه ترسره کړي. نورالله قادري تېره ورځ په هرات کې د یادې قل اردو په انګړ کې زیاته کړه چې دمګړی افغان ځواکونه په بادغیس او فراه ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه لګیا دي. د هرات والي هم زیاتوي روانه جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده بلکې زیان افغان کورنیو ته رسیږي. په ورته وخت کې له جګړو یو شمېر تازه راستانه شوي سرتیري د سیمه ییزو ارګانونو د ولسي ملاتړ له لوري په نقدي توګه وستایل شول. او په تخار کې یو تښتېدلی قاتل د پولیسو له لوري ونیول شو. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه کس چې ضیاءالحق نومیږي نږدې 2 میاشتې مخکې په خواجهغار ولسوالۍ کې د یار محمد په نامه یو کس وژلی او تر هغې وروسته تښتېدلی و چې بالاخره تېر مازدیګر د طالقانو ښار د درېیمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. ویل کېږي له نوي شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امل.